سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ښه یاستئ. دا ویډیو چې ده دا یو معلوماتي ویډیو ده. دا ویډیو د هغه خلکو لپاره مناسب ده چې هغوی نوی ماک بک اخیستی یا همدارنګه ډیولپران یې، مخکې وینډوز پی سي کارو او اوس ماک او ایس کاروي او د ځینو ستونزو سره دوی مخ کیږي، یا سټوډنټان یې، محصلین یې او هغوی غواړي چې ماک بک واخلي او استعمال یې کړي. نو د ښه استعمال لپاره یې دغه ویډیو زه په دې خاطر جوړوم چې تاسو ته مفیده تمامه شي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په ماک بک کې موږ زیاتره ټرمینل کارو او ټرمینل چې دی دا ډیر زیات مهم دی. ولې مهم دی؟ ځکه ټرمینل موږ سره فاسټر دی. موږ کولی شو زر زر پکې کمانډونه استفاده کړو او خپل فولډرونو یا پراجیکټونو او یا همدارنګه پروګرامونو ته ځان پکې ورسو. بله خبره دا ده چې ټرمینل په ماک کې دا ډیر پاورفل دی او که تاسو چېرته ډیولپران یاستئ نو ستاسو بیا بیخي ډیر زیات پکارېږي او بیا ورڅخه استفاده کولی شئ. تر هر څه لومړی زه راځم ټرمینل اوپن کوم. ټرمینل به موږ څنګه اوپن کوو؟ کمانډ سپیس بټن به تاسو ووهئ، نو دلته تاسو کولی شئ چې ورته ولیکئ چې ټرمینل اپ. ټرمینل اپ ورته ولیکئ نو ډایرکټ تاسو ته ټرمینل اپ یا ټرمینل اپلیکیشن را اوپن کیږي. دا چې کله اوپن شي تاسو کولی شئ چې خپل سیستم سره ډایرکټ کمیونیکیشن وکړئ. صحیح ده؟ کمیونیکیشن په معنا د دې چې ماته یو فولډر جوړ کړه. څه رقم یې جوړو؟ زه راځم دلته ورته وایم چې میک ډي آی آر فولډر نیم ورته ورکوم. فار ایگزامپل study folder 1. صحیح شو؟ نو study folder 1 چې تاسو کله انټر کړئ نو تاسو سره فولډر جوړ شو. اوس دې study folder 1 ته موږ څنګه ځو؟ cd study folder 1 به ولیکو نو ډایرکټ تاسو دې فولډر ته ځئ. اوس فار ایگزامپل تاسو غواړئ چې دغه کومه ډایرکټري کې زه ولاړ یم کنه، نو دې لپاره موږ یو کمانډ لرو pwd. نو تاسو ته دې مکمل پات ښیي چې دا فولډر کوم ځای کې موقعیت لري. بل کمانډ cd په نوم باندې دی. cd چې دی ګوره تاسو شاته وړي ښه. تاسو کله cd ورته انټر کړئ نو تاسو روټ فولډر ته راغلی، یا غواړئ چې بیرته دې فولډر ته لاړ شئ نو تاسو کولی شئ چې cd study folder 1 ورته ولیکئ. ګوره ډایرکټ دې فولډر ته تاسو راولي. اوس خبره دا ده چې زه راځم cd study folder 1 ما ورته ولیکه، زه دې فولډر ته راغلم. صحیح ده؟ زه غواړم چې په دې کې یو فایل جوړ کړم. نو څه رقم به یې جوړوم؟ تاسو ورته ولیکئ touch for example index.html. دا چې کله داسې ولیکئ نو دې کې د index.html په نوم باندې فایل جوړ شو. ls ورته ووهئ. ګوره تاسو ته دلته ښی لیست کې چې index.html فایل جوړ شوی. تاسو کولی شئ چې یو ټکسټ فایل هم جوړ کړئ. صحیح ده؟ for example info.txt. نو ls ورته ووهئ. تاسو ته ښکاري چې دلته info text او همدارنګه index.html فایل هم راغی. صحیح شو؟ اوس غواړئ چې فرضاً یو فایل دې نه ډیلیټ کړئ. نو څه رقم به ډیلیټ کوئ؟ rm info.txt ما ورته ولیکه نو دا فایل موږ سره اوس ډیلیټ شو. صحیح شو؟ ډایرکټ ډیلیټ شو. خو که غواړئ چې یو فولډر ډیلیټ کړئ نو فار ایگزامپل زه دلته راځم میک ډي آی آر نیو فولډر نوم ورته ورکوم. صحیح شو؟ ls ورته هم ګوره دلته ما سره یو فولډر دی، یو فایل دی. زه غواړم چې دا فولډر ډیلیټ کړم. خو که تاسې فار ایگزامپل rm نیو فولډر ورته ولیکئ نو دا تاسو سره نه ډیلیټ کیږي، ځکه تاسو ته دلته وایي چې دا فولډر دی موږ سره یا ډایرکټري ده. نو دې د استفاده د ریموف کولو لپاره موږ څنګه کوو؟ rm rf به ولیکو او بیا به د فولډر نوم ورته ولیکو. نو اوس راشئ وګورئ موږ سره فولډر چې دی هغه ډیلیټ شو. بله خبره دا ده چې د ډیولپرانو لپاره ضرور شی دی. اوس فار ایگزامپل دلته اوس ما مختلف کمانډونه استفاده کړ، زه غواړم چې دا ټول سکرین ریموف کړم. نو څنګه به ریموف کوم؟ دلته راځم کلیر ورته وهم نو دا سکرین ما سره ټول پاکیږي. صحیح ده؟ یا ټرمینل ما سره ټول پاکیږي. بله خبره دا ده چې تاسو غواړئ فار ایگزامپل چې یو سافټویر انسټال کړئ یا پیکیج انسټال کړئ، نو هغې دپاره موږ سره د دې یو خپل پیکیج منیجر دی د بریو په نوم باندې. بریو انسټال ورته موږ لیکو، بیا دې نه وروسته ورته فار ایگزامپل زه ورته لیکم چې نوټ جی ایس. نو دا چې کله زه انټر کړم نو دا اتوماتیکلی نوټ جی ایس زما په سیستم کې انسټالوي. یا که فار ایگزامپل زه دلته ورته ګیټ ولیکم نو دا ډایرکټ ګیټ انسټالوي. مختلف سافټویرونه د بریو انسټال په ذریعه باندې موږ کولی شو چې انسټال کړو یا خپل سیستم کې واچو د ټرمینل طریقه.
همدارنګه کله چې تاسې دا سافټویر فار ایگزامپل ما انسټال ک بریو انسټال ګیټ صحیح شو دا کمانډ ما استفاده ک نو دا ما سره انسټال شو ګلوبال انسټال شو صحیح شو یعنی ټول سیستم کې دا اوس ما سره اکسسیبل دی دا چې کله ما سره انسټال شي نو د دې نه وروسته زه راځم چې دا ما سره انسټال شوی نو سره کوم چې کومه فار ایگزامپل ګیټ ورژن به زه ورته ولیکم نو چې کله دا انټر کوم ما ته دلته لیکي چې ګوره ګیټ انسټال شوی دی فار ایگزامپل زه نوډ ورژن غواړم چې وګورم نو ګوره نوډ چې کله زه انټر کوم دلته تاسو ته ښکاري نوډ ورژن ما ته راولي که پی ایچ پی ورژن زه ورته وښایم نو دا ګوره دا ټول ما د بریو په ذریعه باندې انسټال کړي دي صحیح ده تاسو ته د پی ایچ پی ورژن ښایي بله خبره دا ده چې زه غواړم چې فار ایگزامپل دغه فولډر چې دی دا سټډي فولډر دا اوپن کړم صحیح ده په فایندر کې یعنی فولډر ته لاړ شم نو سره کوم زما اوپن ورته لیکم ډاټ دا چې کله زه وهم نو ډایرکټ ګوره دا فولډر ماته په فایندر کې اوپن کوي نو دا فایندر دی موږ سره نو تاسو کولی شئ چې اوپن فاصله ډاټ ورته ولیکئ نو ګوره فایندر کې دا تاسو سره اوپن کیږي صحیح شو بل ځینې یوزفل کمانډونه موږ سره دا دي چې موږ کولی شو چې وګورو چې فار ایگزامپل ټاپ چې دی موږ سره ټول پروسس ښیي د هغې هغه پروسسینګ څنګه روان دی صحیح ده دې ځای کې تاسو ته پی آی ډي ښیي دلته کمانډ ښیي صحیح ده فار ایگزامپل و سکرین کپچر روان دی یعنی سکرین ریکارډر روان دی موږ سره صحیح شو بیا فار ایگزامپل تاسو غواړئ چې یو پروسس سټاپ کړئ که نه نو تاسو څنګه کوئ زه به کیل ولیکم او دې نه وروسته به ورته پروسس وښیم نو کله چې پروسس ورته زه وښیم پی آی ډي به ورته انټر کړم هغه پی آی ډي چې ده فار ایگزامپل 3.50 هم کیدی شي نو هغه چې کله زه انټر کړم د هغې نه وروسته دا پروسسونه ما سره ټول کیل کېږي یا سټاپ کېږي بل کمانډ موږ سره د هیستري په نوم باندې دی چې تاسو کله هیستري دغه کوئ نو تاسو ته ښکاري چې تاسې مخکې په دې ټرمینل کې څه کارکردګي کړې تاسې ټوله هیستري دلته ښکاره کوي صحیح شو چې تاسو په ټرمینل کې کم کار کړی دی زه غواړم دغه فولډر اوپن کړم صحیح شو نو دا ما اوپن کړ اوس د دې ګوره ماته معلومات نه کوي چې دا فولډر په کوم ځای کې دی صحیح ده یو خو دلته دا و چې موږ دلته پی ډبلیو ولیکو نو دې پات موږ ته راځي صحیح شو یو دا دی چې موږ دلته څنګه پوه شو چې دا فولډر اوس په کوم ځای کې موقعیت لري نو تاسو به سمپل راشئ ویو ته په ویو کې چې دی دلته ګوره شو پات بار لیکلی دی صحیح ده نو تاسو دلته شو پات بار باندې کلیک واخلئ د یوزرز په نوم باندې فولډر دی همدارنګه ام جی لمر زما یوزر دی بیا هغې کې چې دی ما سره سټډي فولډر 1 په نوم باندې دا ډایرکټري موجوده ده بله خبره دا ده دې ځای کې شو سټیټس بار هم ده د دې په ذریعه باندې تاسو کولی شئ چې دلته د خپل سیستم معلومات وګورئ چې څومره اویلیبل سپیس لري نو دې ځای کې تاسو ته ټول ښکاري دې ځای نه بیرته هایډ کولی هم شئ صحیح ده زه غواړم چې دا په ویس کوډ کې راوپن کړم نو سره کوم بیا راوپن کوم کوډ به ولیکم او دلته به ډاټ واچوم دا چې کله زه انټر کړم نو اټومیټیکلی دا تاسو سره اوس په ویس کوډ کې راوپن کیږي د ټرمینل له طریقه دا فولډر اوس موږ سره په ویس کوډ کې راوپن شو که زه غواړم چې دا کلوز کړم نو څنګه به کلوز کوم فار ایگزامپل دا ویس کوډ زه غواړم چې کلوز کړم نو څنګه به کلوز کوم کمانډ بټن به زور ونیسئ کیو به ورسره ووهئ نو دا تاسو سره اټومیټیکلی کوایټ شو دې ټرمینل سره خوا کې یو بل ټرمینل بل اوپن کړئ نو کمانډ ان به ووهئ نو بل ټرمینل تاسو سره اوپن کړي خو که تاسو غواړئ چې مکمل ټرمینل کلوز کړئ نو کمانډ کیو بټن به ووهئ تاسو کولی شئ چې دا هم د کمانډ ډبلیو په ذریعه باندې چې دی دا تاسو بند کړئ فایندر هم که غواړئ چې فایندر بیرته اوپن کړئ نو څنګه به اوپن کوئ کمانډ بټن به ونیسئ ټي به ورسره ووهئ نو تاسو سره اټومیټیکلی فایندر راځي بله خبره دا ده دا فایل چې دی تاسو غواړئ چې دلته چټک وګورئ که نه چې دا څه دپاره دی دا فایل یعنې سپیس بټن زه وهم نو دلته اټومیټیکلی دا فایل ما سره مشاهده کیږي ویو کې که تاسو بیا دا غواړئ چې دا عکس په یو مشخص سافټویر لکه اوپن ویت پریویو کې وګورئ پریویو د دوی بلټن یو سافټویر دی تاسو کولی په هغې کې دا تصویران وګورئ اوس په دې سافټویر کې موږ سره دا تصویر اوپن شو نو موږ کولی شو چې ایډیټ هم پکې وکړو د دې ځای نه صحیح ده فار ایگزامپل زه غواړم چې دلته ایډیټ وکړم دې ځای کې چې دی سلیکشن دی ما سره صحیح شو اکلیپس سلیکشن هم کولی شئ په دې طریقه باندې شیپ هم اچولی شئ صحیح شو او مختلف قسمه کارونه تاسو پکې کولی شئ نو دا ویډیو تر همدې ځایه وه تر بلې ویډیو د خدای په امان